سلامونه ملګرو. چارچاپیره ځنګلونه چې ګورئ دا د مرورې ولسوالۍ د غاښي پاس سیمه ده، ډیورنډ کرښې نه غاړه. دلته د باجوړ ځینې علاقې دي. ملګري را سره دي، خاموش صاحب دی، فیاض حمید دی، قذافي مل، شرافت الماضي. دوی به هم څه ویل غواړي. خاموش صاحب څنګه چل دی؟ په خیر راورسېدې؟ جوړې په خیر یې هیوادجانه. بس غاښې کنډو ته راغلي یو. زما لومړی ځل دی، ولې د تېر طالبانو په واکمنۍ کې راغلی وم، خو ډېر وخت تېر شو. بیا په دغه 20 کلن جمهوریت کې بیخي راغلی نه وم. واقعا ښکلې سیمه ده. نو هغه ځوانان چې د بنډارونو، د چکرونو، د خپلو منظرو د نندارې مینهوال دي، بس ګلشی کنډو دی، غاښې کنډو دی راشي. بس زموږ دغه سپارښتنه ده. فیاض جانه ستا هم اول ځل دی چې دلته راغلې، څنګه ده دا سیمه څنګه ده؟ بالکل سعادت صاحب، زما هم اول ځل دی چې غاښې کنډو ته راغلو. دغه ځای کې داسې یو ننداره ده چې سړی فکر نه کوي چې دلته به هم داسې یو سیمه وي چې دومره ښکلې ښکلا دې ولري. نو لومړی وار مې و، که څه هم لږ ستړی هم شو، لاره خرابه وه، خو ستړیا مو د دې ښکلا له منځه یوړه. ډېر خوند یې وکړه. نور هغه سیلانیانو ته چې څوک غواړي چې کونړ ته راشي په چکر باندې، دغې سیمې د راتګ توصیه ورته کوو. ډېره ښکلې سیمه ده. موږ هم اوس بیخي ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې یو، هغې ته ور روان یو. که څه هم مو ټرین لاندې ودرولي، خو ډېره لږه ساحه ده چې موږ هغې ته ورسېږو. مل صاحب ته څه ویل غواړې؟ زموږ پلرونه او میاندې چې د مهاجرت د وختو کیسې کوي، په دې لاره به وایي چې باجوړ ته ډېر لنډ وخت کې تګ کېده، اوس خو دا لاره هم بنده ده او د سیاحت دپاره خو جوړه سیمه ده. که لاره بنده ده د ترانزیټ او د مسافرو، خو د سیاحت دپاره ښه سیمه ده. ستا نظر څه دی؟ مننه بجانه. لکه څنګه چې ملګري وویل، زما خپله دویم ځل دی چې زه غاښي پاس کنډو ته راځم او کونړ ټول ښکلی دی. بار بار په لیدو ارځي. یو ځل که سړی راشي سترګې نه مړېږي. نو ډېرې ښکلې سیمې دي او واقعي دا لاره زموږ پښتونخوا ته بیخي تر ټولو نږدې لاره. کونړ ډېرې سیمې دي چې پښتونخوا سره موږ لارې درلودلې، پخوا موږ په تګ راتګ کوو، ځکه هغه غاړه او دې غاړه شپېت ټول یو قوم اوسي. نو اړیکې به پالل کېدلې، خو له بده بخته چې ډېر کلونه وشو چې دا لارې د خلکو پر مخ باندې تړل شوي دي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا لارې مزادې شي او دلته د بیا رغونې کارونه اسانتیاوې رامنځته شي، نو چې دا سیمه د سیلانیانو لپاره چې ډېر مناسبه وي او ښه اسانتیاوې ولري. سړک ته لومړیتوب ورکوو. جانه دغه اخرنی دغه ته مه ګوره. او دغه په 0 نقطه کې د افغان لوري پوستې دي، امنیتي پوستې دي چې طالب ځواکونه دي. په دې هیله چې دا لاره خلاصه شي د ترانزیټ او د کوزي پښتونخوا د سره د تګ راتګ لپاره. نور ښه وختونه.